ډېر خوند کوي طالبانو علم ښه الله مو په زړونو کې د علم مینه پیدا کړه زه پوهېږم در باندې ویده غوندې بعضې که نه خوب مو بېګا مو خو دا مینې تېرې کړي څه هم کړي اوس طالبانو که چرګان ویده یې طالبانو ما مخکې تاسې ته ویلي ول په پخوا زمانه کې کمال دا و چې انسان به شاګردانو طالبانو به ډېر استادان درلودل ځکه ډېر استادان په انسان کې ډېر کمال راولي یو استاد سره چې وخت تېر کړي نو هغه یو استاد چې څنګه فکر یې هماغه فکر تا ته رامنتقل شي که ښه یي که بد یې هماغه تا ته راغی او چې ډېر استادان ولري نو یو استاد لري چې یوه خبر واوري د بل استاد نوم سو بیا سړی ځان سره پرتله کوي چې د استاد خو ولا دا خبره خوندوره نه وله بیا د بل استاد په هغه باندې هغه خبر پرېښودلی شي ډېر استادان سړي کې طالبانو کمال راولي ښه صفات انسان کې راولي یو انسان استاد که بریلوي بسې که وابي بسې که بل وي بل بسې او چې ډېر استادان ولري طالبانو سړي کې یو قسم وسعت راځي طالبانو که تاسې په یاد وي مخکې افغانستان کې عادت دا و کله به چې ملا د ملا سره په مجلس کې کېناسته نر ملا به دا و طالبانو چې نحوي پوښتنې به یې ترې وکړي او راباندې که نه ټول عمر د ملایانو دا عادت و په اطرافو کې اوس هم دا عادت زموږ وطن کې یو سپین ږیری عالم و هر ملا طالب سره به چې مخ وایي ضربنا او ضربنا هر وخت به یې دا پوښتنې کولې طالبان نو دا او د دوی مقصد دا نه و چې امتحان وکړي طالبان ټول عمر به دا مقصد و چې ملا یو بل خجالت کړي او د اسلام کې ناروا و ولې دوی دا کار کوي طالبانو ځکه هغه منطق دی ویلي هغې ته د حدیث معلومات نه و چې اسلام کې د یو چا خجل کول ناروا دي اوس هم همداسې ستاسې معلومات وکړئ چې مجلس کې کښېنې که نه یو ورځ موږ یو کتابخانه کې ناست ولو سپین ږیری ملا راننوت نو وایي ماشیني ملایانو زه یو پوښتنه درنه کوم یا زیدو څه ترکیب ده موږ ورته ویلي مېل داسې چل به وکړو کتابخانه ده کتاب به راواخلو کېبېږدو کتاب روش ته به وي د هر علم کتاب چې و ته یې مقصد ووایه موږ به یې مقصد ووایو یا زیدو کې به تا ډېر وخت تېر کړي دا څه کوي کتاب به راواخلو نه یې منله وي نه زه د نحوې پرزې مې خلاصې کړي دي زه په نمل هغه کمه جمع ده چاته وارې جمع سوي وي نشته مېل منطقیان ویل عدم وجدان د عدم تشي نه راځي وی هو دا خو په منطق هم پوهېږئ نو ما ته وی چېرته مې لیدلی نو بیا مې ورته ویل که زه هغه کم شی ده چې اسم هم د فعل هم د حرف هم د وي نشته بیا مې ورته ویل نو طالبانو دا ټول عمر داسې عادت هېڅکله به د انسان تخجیل نه کوئ د انسان خجل کول او د انسان ذلیل کول دا د اسلام کې ناروا ده استاد دا حق لري چې شاګردانو ته ووایي نور به طالبانو دا کارونه نه کوئ